دا کہانی د یو داسې خلکو دا چې هغوی 72 ورځې په برفیلا غر کې تیرې کړې او هغه څه ورسره وشو چې هغه د خلکو امید کې هم نه و. او د دې نه مخکې دا ویډیو در سره لایک ضرور کړئ او دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا کہانی شروع کېږي د 1972 نه چې یو ټیم اخري گیم لپاره بل ملک ته تلو. نو دې کې ډېر پلیران ډېر زیات خوشحالي ولې چې هغوی په لومړي ځل سفر کوي په جهاز کې. اوس د جهاز سفر شروع شو او دا په یو برفیلا علاقه باندې تېرېږي چې هلته تش غرونه وي. اوس خو څه وخته پورې د دې دا سفر ارامده و خو چې څنګه دوی د برفیلې علاقې ته راورسېدل نو هلته لږ څه ګډوډ د جهاز کې راشي. نو دې کې دا یو پلیر د نورو پلیرانو ته وایي چې کله یو جهاز په برفیلا علاقه باندې تېرېږي نو دا ګډوډ ضرور راځي. خو دا جهاز چې څنګه مخکې ځي نو د جهاز دا بیلنس هم ګډوډ کېږي او دا پایلټ چې کوم دی پوره خپل کوشش کوي چې دا جهاز کنټرول کړي خو د هغې نه مخکې دا جهاز یو غر سره ټکراو شي او دا په 2 حصو کې مات شي او د جهاز د بلې حصې سره یو پلیر هم لاندې پروزي او د جهاز دا بلې حصه دا دومره په تیزۍ ښکته روانه چې هغه د اور یو غټ کاڼي سره ټکراو شي او دا ټکراو دومره تیز وي چې دې کې دا څومره سیټونه دا په یو بل کې دننه شي او ډېر پلیران پکې زخمی شي او څه پکې مړه شي. اوس چې کم کسان بچ شول هغې خپل ځان او نورو مدد یې وکړو او د هغه ځای نه راوښکل او دا څه کسان د 2 پایلټ له ورغلل خو د هغې حالت ډېر زیات ګډوډ او لږ وخت کې دا پایلټان مړه شو او دې جهاز کې هر طرف ته لاشونه او وینې وي او په دې جهاز کې ټوټل 45 کسانو سفر کړو چې په هغې کې 18 کسان مړه شول. خو د دې جهاز سفر د مازدیګري ټایم نه شروع شوی نو دلته زر شپه شي. اوس دومره یخني وي چې د دې جهاز دا کمې سې ماتې شوي هغه د لاشونو او څه سامان چې په دې پلین کې وي هغې په ذریعه دغه سوري بند کړي چې دننه یخني نه راځي. خو اوس هم د دې حالت ډېر زیات خراب او ډېر په صدمه کې و. خو چې اوس څنګه سهار شي دوی د دې جهاز نه راوځي او چې وګوري نو هر طرف ته وری او نه لرې د ځناور پته لګي او نه د انسان. اوس دوی د دې جهاز نه دا سیټونه راوښکل چې د اوده کېدو لپاره ځای جوړ شي او زخمی کسان د آرام لپاره د انور ته واچول او دوی سواره ویلي کړي د څښلو د اوبو لپاره. پر او دلته چې راڅومره سامان پروت دی د دې تلاش وکړي او چې کم د خوراک سامان یې هغه ته بیل کړي او چې څومره لاشونه یې هغه په واوره کې ښخ کړي او دوی دا وایي که چېرته مدد راغی نو دا لاشونه به مونږ بیا ځان سره یوسو. چې دا هر څه صحیح شو نو دوی لږ آرام وکړو او لږ خوراک یې وکړو او دوی ته پته وه چې دا خوراک به مونږ هغې پورې چلو چې تر څو دلته مونږ یو. خو دلته دوی یو بل سره خبرې کوي او دې کې یو جهاز تېرېږي نو دوی ډېرې زیاتې چغې شروع کوي چې د خپله موجودګي ورته بیان کړو او هغه جهاز د ډېرې اونچایۍ د وجې اواز نه وررسي او نه دوی ویني. اوس د شپې ټایم شي نو دوی زیاتي کپړې واچي چې یخني نه کېږي او چې څومره دا سوټکیسې دي او په هغې باندې د جهاز دا کم سوري چې دي دا بند کړي چې یخني نه راځي. خیر خو هغه شپه تېره شي. اوس چې څنګه سهار شي نو یو نینډو نومي سړي له هوش راشي او هغه د هغه وخت نه بېهوشه و چې کله د جهاز دا ټکراو شوی او د نینډو دا حالت دومره خراب وي چې هغه ګرځېدی هم نشي. دلته نینډو سره خوره مې نو دې خور له لاړ شي او هغه ځان ته راجوخته کړي. دلته څه کسان دا واوره ویلي کړي چې لږ اوبه جمع کړو او دلته دا نور کسان چې کم دي هغوی د ایکس یو ساین جوړ کړي چې دلته دا ساین څوک وویني او د دې مدد دپاره راشي. دلته اوس یو بل جهاز هم تېرېږي دوی خپل کوشش ډېر وکړي خو هغه هم په هغه ځای باندې تېر شي. اوس دلته دا ګروپ یو بل سره خبرې کوي چې په دې علاقه کې به ځان څنګه ساتو او دې کې داسې کسان چې د جهاز دا کم حصه بل ځای پرېوتې ده هلته به لاړ شي او د هغه ځای نه به هغه بیټرۍ راوباسو. اکو دوی دا بیټرۍ راوړي نو د جهاز د ریډیو په ذریعه باندې به د بهر خلکو سره رابطه وساتو. اوس د دې ټولو دا فیصله خوښه شوه. اوس د دې ګروپ دا 4 کسان چې کم دي دوی د جهاز حصه تلاش کولو پسې وځي. اوس لږ څه وخت مزل نه پس دوی چې وګوري نو هلته سم ني ځکه چې د ډېرې واورې د وجې نه سم نه ښکاري. نو دوی دا سوچ کوي چې کېدای شي د دې د وجې زموږ د مدد دپاره تر اوسه پورې څوک نه راغلی. اوس چې دوی څنګه مخکې تلل نو دې کې یو کس د دې واورې د دې غر نه وښویږي نو دوی دا فیصله وکړي چې واپس په لاړ شو. اوس هفته تېره شوه دوی سره د خوراک هغه سامان هم ختم شي او د دې واورې په علاقه کې نه د ځناور پته لګي او نه د اونو بوټو. اوس دلته نینډو ټولو ته وایي که تاسو غواړئ چې موږ ژوندي پاتې شو نو دلته به موږ د دې مړو خلکو د جسم نه دا غوښه خورو. نو دلته د دوی په منځ کې اوس بحث شروع شي یا به دا مړه خلک خورو یا به په خپله د لوږې نه مړه کېږو. خو چې څنګه وخت تېرېږي د دې لوږه نور هم زیاتېږي. دوی دې پورې راغلل چې د خپل بوټانو دا مزي داسې کسان پکې راغلل چې هغوی سګرټ خوړلو باندې هم مجبوره شو خو په هغې کې هم د دې دا لوږه نه ختمېږي. اوس ورځې تېرې شي د نینډو دا خور هم د لوږې د لاسه مړه شي خو چې مرګ یې دومره جوخ نه ولیدو نو په دې پلیرانو کې یو پلیر چې هغه د کوکو نوم و هغه خپل خاندان ته یو خط ولیکو خو دوی 9 ورځو پورې ځان په سچل وساتو. خو د لوږې د لاسه دوی دومره ګډوډ شوي چې د دې دماغ هم کار پرېږدي او مرګ د دې نه یو قدم لرې و. خو دوی سره بله لار
لار نه وه او مجبوراً دی هغه لاشونه راوښکل چې کوم یې ښخ کړي او هغه خوړل شروع کړل. په دې ګروپ کې صرف 4 کسان ورغلو هغه لاشونو خوړلو ده او په دې کې دا باقي مړ شي او هغه لاش خوړل شروع کی. خو په دې ګروپ کې 15 کسان داسې چې هغه ته مرګ قبول وو خو هغه لاش خوړل نه او په سبا دوی به د لاشونه لري یوړل او هلته به یې کټ کړل ځکه چې دی وایي چې دا 15 کسان ونه ویني او څه تکلیف ورته ونه رسي. اوس دې کې د یو کس ته سوټکیس ملو شي چې په هغې کې یو ریډوم وي. اوس دې څه جوګاړ وکړي او یو انټینا جوړه کړي او په هغه ریډوم باندې خبرونه ولګوي او خبرونه کې دې څه اوري چې حکومت د دوی په تلاش کې 66 جهازونه رالېږلي وو خو د دې څه پته ونه لګېده او حکومت دوی مړه ثابت کړل. اوس چې دوی دا واوري نو دوی ډېر زیات خفه شي او په ژړا شي ځکه چې د دوی د ژوندي اوسېدو هغه امید هم ختم شي. اوس په دې 15 کسانو کې 4 کسان چې کوم دي هغې هم دا لاش خوړل شروع کړي ځکه چې هغې پوه شي چې اوس خو موږ بچ کېدو والا نه یو. په دې ګروپ کې 3 کسان دا فیصله وکړي چې دا جهاز هغه حصې نه موږ به دا بیټري راوړو او په څه چل به د بهر کسانو سره رابطه وکړو چې موږ ژوندي یو. نو دې نه پس دا 3 کسان د جهاز هغه شاته حصې تلاش شروع کړي او یو څو ګنټو تلو نه پس دوی ته د جهاز هغه ټوکړې ملو شي او هغې سره دوی ته هغه کلاړې ملو شي چې د جهاز د ټکرو په دوران کې هغه لاندې پریوتی و. نو هغې د د لاش ښخ کو او خپل سفر جاری کو. خو د ګنټو مزل د وجې دی ډېر زیات ستړي خو هغې باوجود هم دی خپل سفر جاری ساتي او د دې برفیلي هوا د وجې دی ته ساه اغشتل هم مشکل شي. اوس به شپه راشي نو دوی د یو کاڼي د شاته کینی او هلته خپله شپه تیره کړي. اوس چې څنګه سهار شي نو دوی په واوره کې پټ شوي او د دوی دا حالت دومره خراب شوي چې د دې یو پکې سترګې هم واوره شوې وي او د دې 2 پکې خپې دومره واوره شوې وي چې هغوی د ګرځېدو لایق هم نو او دوی کې د مخکې تلو نور طاقت نو دوی د دې جهاز یو ملبه راواخلي او د هغې په ذریعه باندې د خپلو کسانو له واپس راشي. نو دا کسان چې دوی خالي لاس وویني نو دوی کې ډېره اداسي خوره شي. اوس ورځې تېرېږي او دوی په اخوا دېخوا باندې خپل ځان 19 ورځو پورې وساتو. خو دلته بده خبره دا وه چې د 15 ورځو نه برفاني طوفان اوس دوی په دې جهاز کې ناست دي چې دې کې یو غټ طوفان دا جهاز د دې واورې نه ډک کړي او چې په دې جهاز کې څومره کسان موجود دي هغې د واورې د لاندې ګیر شي. خو چې دا کم کسان بره پاتې شي هغې په سچل باندې دا کم کسان چې د واورې د لاندې ګیر شوي دي هغې روباسي. اوس خو کسان بهر رووتو خو دې کې یو ښځه وه چې هغه د واورې د لاندې ګیره شوې وه او هلته ساه بنده شي او د ساه بندېدو د وجې هغه مړه شي. چې څنګه دوی بهر روځي نو دې کې په بل غټ طوفان راشي او ټول په هغه ځای کې واپس ګیر شي او دا طوفان دومره تیز دي چې په هغه ټایم باندې په دې ګروپ کې څه کسان مړه شي. اوس چې دا کم کسان بچ شوي دي دوی په دې واوره کې سورې کوي چې د بهر نه هوا راځي او دوی ته ساه اخیستلو کې مشکلات نه وي. اوس په دې کې 8 کسان مړه شوي او هغه لاشونه دي یو سیټ ته کېدي. اوس 2 ورځې وشوې چې دوی په دې واوره کې ګیر شوي دي او دوی ډېر زیات اوږي وي. اوس د لوږې ختمولو دپاره یوه لار وه. اوس چې دا کم کسان مړه دي نو د دوی لاشونه وخوري خو دا د دوی دپاره ډېره زیاته مشکله وه ځکه چې دا ټول رشته دار وو. اوس دې کې نوما نومي هلک چې دا هر څه ویني نو ډېر زیات غوسه شي او په غوسه کې دې د جاز دا یو شیشه ماتول شروع کړي خو په ماتولو کې د ده د خپه خوږ شي خو هغه د درېدو نوم نه اغشتو. اوس هغه په دې واوره کې لار ځان له جوړوي. د 2 ورځو محنت نه پس هغه د بهر دپاره یو لار وباسي او دوی د هغه ځای په ذریعه باندې ټول بهر روځي. اوس دوی دومره خوشحالي لکه داسې لګي چې دوی خپل کور ته راغلل او دوی هلته دا خوشحالي مناول شروع کړي. اوس دوی دا واوره کنستل شروع کړي چې دا جهاز بهر روځي. اوس چې نوما وګوري چې د هغه دا خپه زخمي شوې ده نو هغه نه درد کوي او نه خوږېږي ځکه چې د دې یخنۍ د وجې د ده د خپې لاسونه دومره یخ شوي چې ده ته دا نه محسوسېږي چې زه خوږ شوی یم. خو هغه په دې باندې دومره توجه ونه کړه او واوره کنستل یې شروع کړل بیا او نور هم راختلی و چې هغې دپاره دا واوره کنستل دومره ګران نه و. اوس یو څو ګنټې پس دا جهاز بهر راووتو. اوس دا انور دومره تیز دي چې دا ټول واپس د جهاز د حصې تلاش کولو فیصله وکړي خو دوی دا سوچ کوي چې د دومره خطرناک طوفان مخه به څنګه کوو. خو اوس دوی سره بله لار نه وه او دوی لږ نورم انتظار کول شروع کی ځکه چې د ګرمۍ موسم هم را روانو او د دوی لپاره بیا په دې غرونو ختل اسان شي. اوس 34 ورځې تېرې شوې او موسم هم لږ ډېر ښه شوی او هغه کم 3 کسان چې د جهاز په تلاش کې تلي وو د هغوی حالت اوسه پورې خراب دی. اوس دوی ته یو بل هم بده خبره میلو شي چې دا کم کوکو نومي هلک دی هغه په پیپړو کې اوبه تلي دي او ساه اخیستو کې ورته ډېر زیات تکلیف دی او دا کسان دا کوکو نومي هلک د بچ کولو ډېر کوشش وکړي خو اخر کار هغه مړ شي او د هغه لاش ښخ کړي او هغه چې کوم خط لیکلو هغه دوی ځان سره سنبال کړي. اوس 2 ورځې نور هم تېرې شوې او په دې کې 4 کسانو دغه جاز حصې تلاش کولو فیصله وکړه او دغه 4 نومونه روبرټو، ټینټن، نوما او نینډو. نو دوی ډېرې زیاتې کپړې واچوي چې د یخوالي نه بچ شي او د جهاز په تلاش کې دوی روان شي خو په غنټو سفر نه پس هم هغې ته د جهاز حصه میلو نه شي. اوس دې کې د نوما طبیعت ډېر زیات خراب شي او په هغه چکر راشي او راپریوزي. اوس دا نور خلک څه ګوري د نوما چې دا کومه خپه خوږ شوې وه هغې نه ده ته انفیکټ
انفیکشن ولګي. اوس دا کسان دي نو ماته وایي چې ته واپس خپل ځای ته لاړ شه. اوس خو نو ما راشي خو چې نو ما څنګه راورسي نو هغه په هغه ټایم باندې بېهوش شي. اوس هغه درې کسان واپس راغلل خو ښه خبره دا وه چې هغوی ته د بیټرو سره دوی ته نور ارسم میلو شو، کپړې ورته میلو شوې، د سګرټو پیکټ یې ورته میلو شوې. اوس دوی دا بیټري د جهاز د ریډیو سره کنیکټ کو او د بهر کسانو سره د رابطې کولو کوشش کولو خو هغوی ته څه جواب میلو نشي او د دې د آخري امید هم ختم شي. اوس دلته د نوب هم طبیعت ډېر زیات خراب وي ځکه چې د هغه انفیکشن وایرس چې کم دی هغه په ټول بدن کې خور شوي او دوی چې دا کم د خوراک سامان وروړو هغه مو سره ختم شي نو دوی دوباره انساني غوښه خوړل شروع کی او دلته نو ما خوراک هم بند کی چې د نورو کسانو دپاره خوراک بچ وي ځکه چې هغه ته پته وه چې زه اوس بچ کېدو والا نه یم. اوس دا ټول ناستي په ریډیو باندې خبرونه اوري. اوس هغه خبرونه کې ښه خبره دا وه چې حکومت آخري ځل د جهاز تلاش کولو فیصله وکړه. اوس چې دا خبره واوري نو په دې کې لږه ساه راشي او ډېر زیات خوشحاله شي. اوس په هغه شپه د نو ما حالت ډېر زیات ګډوډي او هغه د خپلو ملګرو ته وویل چې هغه مړ شي نو د لوږې ختمولو دپاره زما لاش وخورئ. اوس څه وخت پس هغه مړ شي او هغه لاس کې یو خط او هغه کې دا لیکلي چې هغه ډېر زیات خوشحاله دی ځکه چې هغه د خپلو دوستانو منځ کې مړ شو ځکه چې هغه ته د دې نه ښه مرګ نه شو راتلی. اوس په دې ګروپ کې درې کسان د مدد په تلاش کې وځي او دا درې کسان نو روبرټو، ټینټن او نینډو. او دوی ځان سره د خوراک سامان او څه کپړې واخلي او دوی دا په خیر ادو کی چې په هر حال کې په دې غرونو به تیریږو او داسې ځای ته به ځان رسو چې هلته موږ د ټولو دپاره مدد وغواړو. اوس د غنټو سفر نه پس په دې باندې شپه راشي او دې شپه ډېره په تکلیف تېره کړي خو چې څنګه سهار چې دوی خپل سفر واپس شروع کړي. اوس چې دوی د غر د سر ته وختل او وګوري نو همت یې ډېر زیات کم شي ځکه چې غیر چاپېره غرونه او دوی ته دا لګېدو چې اوس هم ډېر غټ سفر پاتې دی. اوس دوی وایي چې موږ له پکار دی چې واپس لاړ شو ځکه چې د مخکې تلو دپاره موږ سره خوراک هم کم دی. نو د دې کې ټینټن دا خپل خوراک دوی له ورکړي او په خپله واپس لاړ شي ځکه چې دوی دواړه دا خپل سفر پوره کړي. حالانکه دا سفر ډېر زیات اوږد او د مشکلاتو نه ډک خو دوی هار ونه منلو او مخکې روان دي. اوس د 10 ورځو سفر نه پس آخر کار د دې محنت رنګ راوړو او دوی یو داسې ځای ته راورسي چې هلته د دې نورو ځای په مقابله کې واوره کمه وه او دلته دوی ته د صفا اوبو یو ولم میلو شي چې هلته دوی راشي او ډېرې زیاتې اوبه هم وڅکي. اوس داسې څه وشو چې دوی ته د هغې امید هم نو. دوی یو کس وویني چې هغه په آس په باندې ناست دي او هغه د دې سیند نه هغې طرف ته ولاړي. نو چې څنګه دوی دا وویني نو دوی ډېر زیات خوشحاله شي او چغې شروع کړي د مدد دپاره. خو د دې اوبو د شور د وجې دا کس د دوی دا اواز نه اوري. اوس دا سړی ورته یو پنسل او یو کاغذ په کاڼي کې بند کړي او هغه ورته راولي. اوس دوی په هغې باندې خپله کهاني ولیکي. اوس دا سړی په منډه راشي سرکاري افسرانو له او هغه یې دا خط ورکړي او حکومت هغې د بچ کولو دپاره ډایرکټ فیصله وکړه او دې کس روبرټو او نینډو خپل کور ته راولي او په دې باندې روټۍ مخوري او دا خبره په دې ښار کې لکه د اور په شان خوره شوه. او دلته چې دا نور کم کسان دي هغې چې دا خبر واورېدو نو ډېر زیات خوشحاله شي. دې نه پس هغې خپل مخ لاس ووینځل او خپل ټول سامان یې پیک کړو. اوس ریسکیو ټیم روبرټو او نینډو ځان سري کړي او په هغه لوکیشن باندې راشي. 72 ورځې پس ریسکیو ټیم والا دا کسان بچ کړي او دوی راولي او خپل خاندان سره دا ټول میلو شي. اوس دې نه پس دوی دلته هاسپټل ته راولي او په هغه شپه دوی ټول په یو ځای راغونډ شوي او یو ځای اوده شي ځکه چې د هغې حادثې نه پس هم دوی ډېر زیات په یو غټه صدمه کې او د کهاني په آخره کې موږ ته پته لګي چې په دې جهاز کې 45 کسانو او په هغې کې صرف 16 کسان بچ شو. امید لرم چې ستاسو به دا کهاني خوښه شوي نو دا ویډیو در سره لایک ضرور کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.